دا دومره مبارکه میاشت چې الله سبحانه وتعالی چاته نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته راورسوي او الله دې ورته موږ ورسوي. اوس په کوم ورځې پاتې دي امید دی بس موږ ټول به امیدونه کې پراته یو. کوم ملګري چې موږ سره اوس نشته تورو خاورو کې پراته غریبانو امید چې دا روزه به راځي زه به دا کوم زه به دغه کوم. د تېر شوي روزه کې څه کوتاهیانې تېر شوي نه که تپوس دې کړی چې ولې دې کوتاهي کړې ده روان کله بله راځي که نه به یې کې وټ کټ وباسو. روان کله روزه به راشي خو هغوی نشته کوتاهي قشم پاتې شو. ځکه دا خبره زه کومه چې ته دا سوچ مه کوه چې روزه به راځي او که نه. دا سوچونه مه کوه. دا بعض کسان په دې سوچ کې پراته چې روزې د میاشت به راځي او که نه. د روزې میاشت خو به راځي او راځي خو ته به یې او که نه د دې تپوس کوه. دا کوم ملګري کوم خپل خپلوان چې زموږ نه تلي نو هغوی به دې سوچ کوي چې روزه به کله راځي او څنګه به راځي او که نه. دې سوچونه کوي. خو کوم چې پکې هوښیارانو او پوه خلکو نو هغوی به دې ته سوچ کړی چې موږ به یو او که نه هغوی رانیشتي. روزه به راشي خو د قبرونو والا به کېشتي هغوی به کې نشتي. دا روزه به راځي زموږ هم پته نه لګي کېدای شي دې روزې ته موږ ونه رسو. بعض کسان پکې روزې په دې شپه باندې چې دی نه وفات شوي دي په اولنۍ شپه باندې هغه وفات شوي دنیا نه تلي. نو دا یو غنیمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي. د صحابو د سلف صالحین حال څنګه و د روزې ته به هغوی ډېر خوشحاله دعاګانې به یې کولې. شپږ میاشتې به هغوی الله سبحانه وتعالی ته دا سوال کوو یا الله موږ ته روزه راورسوي. شپږ میاشتې ګوره او بیا چې به دا روزه راغله نو بیا به شپږ میاشتې دا سوال کوو یا الله زموږ نه اوس قبوله کړي. دا تېره شوې روزې چې تېره شوې ده د اوسه پورې تقریبا 11 میاشتې لاړې. 11 میاشتې ته رب العالمین ته نږدې شو. یو خو دا کار وشو 11 میاشتې ستا عملنامه ډکه شوه. دویم دا کار وشو 11 میاشتې په دې کې تا کوم ګناهونه کړي هغه د پاتې دي یعنې هغې حساب کتاب شته. که سړی د توبه ونه باسي او ژوند برابر نه کړي په دې 11 میاشتې کې د کومې نیکیانې کړي نو هغه ستا دپاره ذخیره پرته ده. د هغې اجر به ته په دنیا او په آخرت کې رب العالمین درکوي. خو یو کار دا وشو چې 11 میاشتې تېرې شوې او دا بله روژه راله یا را روانه ده. په دې کې که ما تاله دا سوال وکړو چې په دې 11 میاشتو کې تا کله دا سوال کړی د رب العالمین ته چې یا الله زما دا روژې زما نه قبولې کړي. موږ کوم یو ملګري لاس کړي چې یا الله د رمضان د میاشت تېره شوه ما یې روژې پوره کړې ستا شکر دی چې روژې مې په خیر خیر سره پوره کړې خو زما نه یې قبولې کړي. او بیا ډېر کم خلک چې هغه به شپږ میاشتې رب العالمین ته دا وایي شپږ میاشتې چې یا الله زموږ د روژې قبولې غم ورسره دی. بیا شپږ میاشتې سوالونه کوي یا الله روژه راورسوي یا الله روژه راورسوي. شپږ میاشتې لګیایي او دا دعا به یې کوله اللهم سلمني لرمضان. یا الله ما دې روژې ته ورسوي وسلم رمضان لي او د روژه ما ته راورسوي وتسلمه مني متقبلا او یا الله د روژې د میاشت زما نه قبوله کړي. دا به د هغوی دعاګانې خوشحاله به د روژې د میاشتې ورته یو بل به یې زیري ورکول. نو دا ډېر اوچته میاشت دی چې رب العالمین د چا په ژوند کې راولي. الله سبحانه وتعالی دې د رمضان د میاشت زموږ په دې ژوند کې بار بار راولي او الله سبحانه وتعالی دې پکې موږ له همیشه توفیق راکړي چې موږ پکې د هغه بندګي وکړو او زموږ د ګناهونه زموږ نه کم شي.